سلام، هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. نن راځو د شرق او غرب د اصطلاحاتو په اړه خبرې کوو. د شرق او غرب اصطلاحات کله د کومو خلکو لخوا په څه وخت کې د کومو ځایونو لپاره کارول کېدل، کله او څه وخت دا اصطلاحات سیاست ته را دننه شول. د شرق او غرب د اصطلاحاتو پیدا کېدل. د ختیځ او لویدیځ اصطلاحات له پخوا وختونو څخه دود وو او خپلې اړوند نږدې او لرې سیمې به خلکو په دې نومونو سره یادولې. د بیلګې په ډول په افغانستان کې د بلخ ښار نظر د سیند حوزې یعنې هرافه او موهنجودارو سیمې ته اړونده د باختر یا لویدیځ په نامه یادېده. په همدې ډول یونانیانو د خپل تمدن په دوره کې دا اصطلاحات په سمه توګه کارولي دي. هغوی خپله خاوره د یوروپ یعنی لویدیځ او آسیایي خاوره یې د ایشیا یعنی ختیځ په نومونو نومولې وې. له همدې کبله د دې دواړو قارو مجموعې ته د یورشیا نوم هم یاد شوی دی. د نویو علمي پرمختګونو او د ځمکې د کرویت له ثبوت سره سم ختیځ او لویدیځ سمه معنا پیدا کړه. یعنی د شرق طول البلد له 0 څخه تر 180 درجو ځمکه د ختیځې نیمې کرې په نامه سره یاده شوه چې په دې کې آسیا، اروپا، استرالیا، افریقا، انټارکټیکا، د هند بحیره، شمالي او سویلي کنګل شوي بحرونه ځای لري. او د غرب طول البلد له 0 څخه تر 180 درجو ځمکه د لویدیځې نیمې کرې په نامه سره یاده شوه چې په دې کې عظیم القاهل بحرونه، اطلس او د امریکا قاره ځای لري. په 20مه پېړۍ کې چې په کومو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې نوي پرمختګونه وشول، د لومړي ځل لپاره یې د منځني ختیځ، نږدې ختیځ، لرې ختیځ او د آسیا سویل ختیځ اصطلاحات هم د اروپایانو له لوري وکارول شول. اروپایانو د خپلې حکومتولۍ له سیمو څخه د لرېوالي او نږدېوالي په نظر کې نیولو سره د دې ځایونو لپاره دا اصطلاحات وکارول. د بیلګې په ډول بالکان، بلغاریا، هنګري، یونان او ترکیه یې د نږدې ختیځ په نامه سره یاد کړل. ترکیه او هند هیوادونو ترمنځ چې په هغه کې فلسطین، مصر، سعودي عربستان، لبنان، سوریه، عراق، د فارس خلیج، ایران او ځینې وخت افغانستان هم پکې شامل دی، منځني ختیځ په نامه یاد کړل چې په حقیقت کې د سویلي ختیځې آسیا آمیران او باچایان پکې راځي. د منځني ختیځ اصطلاح یا میډل ایسټ د لومړي ځل لپاره د امریکایي ژورنالیست آلفور ټایمران له لوري په ټایمز ورځپاڼه او بیا په 1921 کال کې د قاهرې په کنفرانس کې د برټانیا لومړي وزیر چرچل له لوري دا کلمه وکارول شوه. د ختیځې آسیا هیوادونه یې د لرې ختیځ په نامه سره یاد کړل چې په هغه کې چین، جاپان، تایوان، مغولستان او کوریاګانې شاملې دي. او د آسیا ختیځه برخه یې د برټانوي جنرال لارډ مونټ باټن د حکومتولۍ د ساحې د پیژندلو په خاطر د دویمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې په مخکیني نوم ونومولې. د دویمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو څخه وروسته او د سوسیالیستي او سرمایه‌داري بلاکونو د رامنځته کېدو سره سم د شرق او غرب اصطلاحات سیاست ته را دننه شول، په دې معنا چې شوروي اتحاد او ملګرو ته یې د شرق بلوک اصطلاح، امریکا او ملګرو ته یې د غرب بلوک اصطلاح وکارول شول. د دوی پر وړاندې بېطرفه هیوادونو په 1955 کال کې د اندونیزیا په باندونیک ښار کې کنفرانس جوړ کړ او هغه هیوادونه چې په دې دواړو بلاکونو پورې اړه نه درلوده بېطرفه اعلان کړل. البته د یادولو وړ ده د شوروي اتحاد د له منځه تللو څخه وروسته په 1991 کال کې د شرقي بلاک اصطلاح هم له منځه لاړه. دا و د شرق او غرب د اصطلاحاتو لنډ تاریخ. هیله لرم چې درته په زړه پورې تمام شوی وي او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ له نورو ویډیوګانو څخه له هر څه وړاندې لومړی تاسې باخبره شئ. درنښت او ښې چارې.